تورخم تر 8 کلونو کم ماشومان ته له سفري اسنادو پرته پاکستان ته د تګ اجازه ورکړل شوه. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته پخیر راغلی. پاکستانی رسنۍ وایي چې افغان او پاکستانی چارواکو تېره ورځ په تورخم کې کتلي او له دغه لارې د مسافرو ته په لازمو اسانتیاوو برابرولو یې هوکړه کړې ده. د راپورونو له مخې د کورنیو چارو وزارت معین قاري نور جلال په مشرۍ یو پلاوی او د پاکستان د پېښور قل اردو قماندان فیض حمید تېره ورځ په تورخم کې سره کتلي دي. په دغه کتنه کې د دواړو لوري موافقه وکړه چې له 8 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به د پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. تر دې وړاندې پاکستانی لوري له 1 کلن کم عمره ماشومانو ته له پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم له لارې د تګ اجازه نه ورکوله. همداراز دواړو لوري هوکړه وکړه چې هره ورځ به 100 افغان ناروغانو ته له سفري اسنادو پرته پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کیږي. افغان او پاکستان لوري پر دې پرنصیب کې توافق وکړ چې په تورخم کې به د امیګریشن ټاپي وهلو مسؤلین کارمندان هم زیاتیږي، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه به د پاکستان لومړي وزیر له اجازې وروسته کیږي. د تورخم لاره تیره میاشت له یوه اوږده ځنډ وروسته د مسافرو پر مخ پرانیستل شوه، خو د مسافرو د ډیروالي او د پاکستان لوري ته د امیګریشن د پروسې سستوالي له کبله مسافرین مجبور دي چې په تورخم کې شپه سبا کړي څو پاکستان لوري ته واوړي.